أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 13 آیتونو کې الله رب العالمین د دې خبرې تذکره وکړه چې د الله رب العالمین په رنګ کې رنګ شي او څوک ښایسته کیدی شي د الله رب العالمین نه په اعتبار د رنګوالي سره او په اعتبار د اثر کولو سره او موږ د الله رب العالمین بندگی کوونکي یو په دې راتلونکي آیتونو کې او د دې دویمې سپارې چې کوم اولنی آیت دی په دې کې الله رب العالمین د دریو خبرو تذکره کوي هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې د خلکو ته ووایي چې تاسو جګړه کوئ زموږ سره په حقوقو د الله رب العالمین کې د فی الله نه مراد چې دی نو هغه ذات د الله رب العالمین نه دی بلکې حق د الله رب العالمین دی ځکه ذات د الله رب العالمین په هغه زمانه کې ټولو خلکو منو چې د کائناتو لوی خدای چې دی نو هغه الله رب العالمین دی خو ډیرو خلکو د الله رب العالمین خدایي چې دی نو هغه تقسیم کړې وه د الله رب العالمین حقوق یې راغستي وو مختلف معبودانو له ورکړي نو ذات د الله رب العالمین داسې ډیر زیات متنازع نه و حقوق د الله رب العالمین چې دی نو هغه خلکو تقسیم کړي وو چاله د اولاد حق ورکړی و چاله د دغه شان د باران حق ورکړی و د فصل حق یې ورله ورکړی و د مختلف څیزونو حقونه چې دی نو هغه یې ورله ورکړي وو نو الله رب العالمین فرمایي چې په باره د حقوقو د الله رب العالمین کې به جګړه نه کوئ د الله رب العالمین چې کم حق دی نو هغه به الله رب العالمین ته سپارئ عقیده به دا ساتئ چې دا د الله رب العالمین حق دی او الله رب العالمین به دا پوره کوي لکه په دنیا کې چې څومره څیزونه دي چې هغه ما فوق الاسباب دي د اسبابو نه اوچت څیزونه دي نو هغه د الله رب العالمین په اختیار کې دي صحت ورکول شو مرض راوستل شو اولاد ورکول شو اولاد نه ورکول شو دغه شان مرګ شو ژوند شو د رزق برکت شو په انساني ژوند کې چې کوم نشیب او فراز راځي دا ټول د الله رب العالمین حق دی او د انسان چې دی نو هغه په دې کې څه دخل نشته انسان الله رب العالمین د عقل په بنیاد باندې دومره مکلف کړی دی چې تا باندې بیماری راشي نو ته به دوایي استعمالې په دغه دوایي کې به صحت او اثر چې دی نو هغه به الله رب العالمین پیدا کړي تا باندې مرګ راغی نو د مرګ دپاره ظاهري اسباب کله ناکله مختلف کیدی شي خو مرګ راوستونکی چې دی نو هغه الله رب العالمین دی صحت درته میلاو دی نو په دې کې ستا ظاهري احتیاط هم کیدی شي تدابیر هم کیدی شي د حفظان صحت په اصول باندې عمل او درآمد کا اغم کې دی شي او حقیقي صحت ورکوونکی چې دی نو هغه الله رب العالمین دی دا ټول حقونه د الله رب العالمین دي نو الله رب العالمین ته به سپارلی کېږي اولاد دپاره دا ظاهري سبب دا دی چې د نارینه او د زنانه واده وشو په دیو باندې وخت تیر شو الله رب العالمین اولاد ورکو نو ظاهري اسباب دا دي خو حقیقي سبب دا دی چې الله رب العالمین اولاد ورکړي د اولاد دپاره عمر رزق د هغې بندوبست الله رب العالمین کې د رزق ظاهري اسباب دا دی چې ته به محنت کې کسب به کې مزدوري به کې سټرګل او محنت به کې خو هغې حقیقي سبب الله رب العالمین دی چې کم رزق یې تاله در لیکلی دی نو هغه به تا ته میلاویږي دا ټول د الله رب العالمین حقونه دي که دا حقونه انسان تقسیم کړي چې یاره صحت ورکوونکی پلان کې دی اولاد ورکوونکی پلان کې دی بیماری راوستونکی پلان کې دی نو دا د الله رب العالمین سره شرک دی او د الله رب العالمین خدایي تقسیمول دي نو الله رب العالمین فرمایي چې ته ورته دا اعلان وکړه چې تاسو جګړه کوئ زما سره په حقوقو د الله رب العالمین کې حالانکې الله رب العالمین زمونږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی مونږ اختیاري طور باندې د الله رب العالمین ربوبیت او د الله رب العالمین خدایي او توحید د الله رب العالمین چې دی نو هغه تسلیمو وربکم او ستاسو هم رب دی نو تاسو په اختیاراتو کې خو د الله رب العالمین خدایي نه منئ خو د اضطرار په بنیاد باندې د مجبورۍ په بنیاد باندې تاسو هم د الله رب العالمین د خدای نه بغاوت نشئ کولی دا د چې په تاسو باندې مرګ راځي نو تاسو مرګ روکا وهلی نشي
په تاسو باندې بیماری راځي نو بیماری تاسو روکا وهلی نشي. دا هم د الله رب العالمین د خدای تقاضي دي. زمونږ د پاره زمونږ اعمال دي، ستاسو د پاره ستاسو اعمال دي. مونږ په خالص نیت سره او په خالص طریقې باندې د الله رب العالمین بندگی کوو. تاسو دا خبره کوئ چې یقینا ابراهیم علیه السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب او د دې اولادونو کې چې څومره پیغمبران علیهم السلام راغل دي هغه یا یهودیانو یا عیسایانو. نو تاسو به د خبره باندې ډېر زیات پوهیږئ چې ته یا ابراهیم علیه السلام په حقیقت کې څه او که الله رب العالمین په دې خبره باندې ښه پوهیږي. نو الله رب العالمین فرمایي چې نه ابراهیم علیه السلام نه یهودي او نه ابراهیم علیه السلام نصرانی و. تاسو الټه دا دعوه کوئ چې ابراهیم علیه السلام عیسایان دا دعوه لري چې هغه نصرانی و، یهودیان دا دعوه لري چې هغه یهودي و. نو الله رب العالمین فرمایي چې څوک د لوی ظالم د هغه چا نه چې هغه شهادت پټ کې د الله رب العالمین مخې ته گواهی پټه کړي او الله رب العالمین په غفلت کې نه دی د هغه اعمالو نه چې کوم تاسو کوئ. دا یوه ډله ده چې دا تیره شوې ده، د دوی دپاره هغه څه دي چې کوم دیو کړي دي، ستاسو دپاره به هغه څه وي چې کوم تاسو کوئ. او الله رب العالمین به د هغوی د اعمالو متعلق ستاسو نه تپوس نه کوي. په دې ځای باندې الله رب العالمین یو مضمون چې دی نو هغه ختم کو. د دې سره متصلا الله رب العالمین یو دویمه خبره شروع کړ ده چې کله نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې و. مکه مکرمه کې چې نبی علیه السلام لمونځ کوو نو په داسې انداز به ودرېده چې مخامخ به بیت الله شریف هم او بیت المقدس چې دی نو هغه به مخامخ و. د ټولو نه اولنی مرکز د توحید چې الله رب العالمین په حکم باندې ملائکو آباد کړی نو هغه بیت الله شریف و. بیا چې کله طوفان نوح کې بعد روایتو کې راځي چې کله طوفان نوح راغی نو د بیت الله شریف چې دی نو هغه ورسره مسمار شو ونړېده. البته بنیادونه چې دی نو هغې موجود و. بیا د الله رب العالمین په حکم باندې حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې تعمیر وکړو. دا بیا یو بیت الله چې دی نو دا مرکز و. او چې کله په فلسطین کې پیغمبران راله نو الله رب العالمین د حضرت سلیمان علیه السلام چې بیت المقدس جوړ کو نو هغې مرکز د توحید وګرځو. په هغې کې بیا یو روایت د ابوالعالیه یو روایت مشهور دی، تفسیر قرطبي را نقل کړ دی. هغه فرمایي چې په بیت المقدس کې به لمونځ کېده نو هغه به په داسې انداز کې کېده چې مخامخ به بیت المقدس و او د هغې سره مخامخ چې دی نو هغه به بیت الله شریف هم راتلو. یعنې هلته هم گویا کې جمع بین القبلتین کېده. په ظاهره به لمونځ چې دی نو هغه به بیت المقدس ته او په حقیقت کې جهت چې دی نو هغه د بیت الله شریف و. نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې هم دغه شان طریقه به کوله. خو چې کله مدینې منورې ته تله نو بیا الله رب العالمین د تالیف قلب دپاره، د زړونو د نرمولو دپاره او یهودیانو باندې اتمام حجت دپاره نبی علیه السلام ته دا حکم وکړو چې په مدینه منوره کې چونکې د دواړه قبلې نشي جمع کولی، یو شمال ته پاتې کېږي او بله بل طرف ته پاتې کېږي. نو که ته بیت المقدس ته ودرېږي نو بیت الله شریف ته به د کناره راځي او که بیت الله ته ودرېږي نو بیت المقدس ته چې دی نو مخه نشي کولی. نو الله رب العالمین ورته حکم دا کړی چې ته به بیت المقدس ته لمونځ کوې چې د یهودیانو باندې یو حجت چې دی نو هغه تمام شي او دوی په دې خبره باندې پوه شي یقیني طور باندې چې د نبی علیه السلام چې کوم دین راوړی دی نو دا هغه دین دی چې کوم موسی علیه السلام پیش کړی دی. نبی علیه السلام په د بخاري شریف حدیث دی چې 18 میاشتې او په یو روایت کې راځي چې 14 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړو. خو په خپله د نبی علیه السلام تمنا او ارزو دا وه چې بیت الله شریف د زما دپاره مرکز د توحید وګرځولی شي. بیا په 18مه میاشت یا په 14مه میاشت باندې الله رب العالمین حکم وکړو. د لمونځ دوران کې دا حکم نازل شوی و چې تاسو بیت الله شریف ته چې دی نو هغه لمونځ شروع کړئ. نبی علیه السلام د لمونځ دوران کې چې دی نو بیت الله شریف ته مخ واړو او قبله چې دی نو هغه بیت الله شریف وګرځېده. دې ته تحویل قبله ویلی کېږي. نو الله رب العالمین د مخکې نه دا خبره کړې ده چې په دې باندې به هم خلک اعتراض کوي چې یاره د پیغمبر او د مؤمنان چې دی نو کوم څیز واړول د خپل قبلې نه او د خپل سمت نه. نو الله رب العالمین دوه خبرې کړ دي. یو خبره دا کړ ده چې الله رب العالمین دپاره مشرق دی او مغرب دی. بیا د انسان ژوند کې دا یو سوال راوچتېږي چې دا قبله ولې مقرر کړی شو. نو قبله خو سمت ته ویلی کېږي، یو رخ ته ویلی کېږي. نو د انسانانو دپاره د قبلې ضرورت ولې و
او بیا الله رب العالمین چې په هر ځای کې د علم په اعتبار سره او د قدرت په لحاظ سره موجود دی نو بیا یو طرف ته انسانان ولې مکلف کړی شو چې تاسو به خامخا بیت الله شریف ته لمونځ کوئ نو د هغې وجه مفسرینو دا لیکله چې انسان باندې دوه قسمه عبادات چې دی نو هغه لازم کړی شوي دي یو انفرادي عبادات دي یو اجتماعي عبادات دي انفرادي عبادت لکه روژه شوه ذکر الله شو د الله رب العالمین ذکر کول شو نو په دې کې انسان آزاد دی چې هر طرف ته د مخ وي او هر طرف ته د ناس وي نو د الله رب العالمین ذکر هم کولی شي او د روژې په حالت کې د لپاره ضروري نه ده چې د خامخا پوره ورځ چې دی هغه به قبله رخ ناس وي نو دا د انسان انفرادي عبادت دی بل هغه عبادتونه دي چې هغه اجتماعي عبادات دي په اجتماعي عباداتو کې یو مزد دی او یو د حج د بیت الله شریف دی چې دا اجتماعي عبادتونه دي نو په دې کې ضروری دی چې په انساني معاشره کې د نظم و ضبط چې دی نو هغه موجود وي نو د دې وجه نه الله رب العالمین حکم وکړو چې تاسو بیت الله شریف ته هغه مخ کړئ ځکه چې په د وحدت دا نقطه چې ده یا د وحدت دپاره چې الله رب العالمین که محور ګرځولی دی نو په تیره زمانه کې مختلف اقوام او مختلف څیزونه چې دی نو هغه د وحدت دپاره ضرورت ګرځول دی چا قوم ګرځول دی چا نسل ګرځول دی چا مالداري ګرځول دی چا غربت ګرځولی دی خو الله رب العالمین چې د بیت الله شریف دا انتخاب کړ دی نو په دې کې دا ټول حکمتونه پراته دي دې ته مالداره انسان چې دی نو هغه مخ کولی شي غریب ورته مخ کولی شي دغه شان که انسان په صحرا کې وي که په آبادۍ کې وي په هر ځای کې چې وي نو د بیت الله شریف ته مخ کولی شي نو د دې وجه نه الله رب العالمین غواړي چې په د انسانانو کې یو نظم و ضبط چې دی نو هغه موجود وي او الله رب العالمین د دې انتخاب په خپل وکړو که چېرې په انسانانو یې پرېښی وی نو د ټولو نه غټه اختلافي مسله چې دی نو هغه به په انسانانو کې همدغه وي چا به وي چې یو طرف ته لمونځ کوو چا به وي چې بل طرف ته لمونځ کوو په یو جومات کې چې دی نو څلور طرفونو ته به لمونځونه کېدی یو طرف باندې به چې دی نو خلک یو طرف ته ودرېدی نه بیا د قبلې متعلق دا خبره په ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې کله انسان په بیت الله شریف کې لمونځ کوي یا د ده او د بیت الله شریف په منځ کې رکاوټ نه وي نو د ده دپاره ضروري ده چې دی به په داسې انداز باندې ودرېږي چې د ده مخې ته د بیت الله شریف څه نه څه حصه چې دی نو هغه خامخا راځي خو که د ده او د بیت الله شریف په منځ کې آبادي چې دی نو هغه موجود وي یا غرونه موجود وي یا سمندرونه موجود وي نو د ده دپاره دا سمت او دا رخ چې دی نو دا ضروري ده چې دلته مثال په طور باندې په پاکستان کې قبله چې ده نو هغه مغرب طرف ته ده نو ستا مخ چې دی نو هغه به مغرب طرف ته وي او ته په صحرا کې روان وي یا په یو داسې ځای کې چې هلته تا ته د قبلې پته نه لګي نو لہذا ته به کوشش کې سوچ بکې که هلته د تپوس کوونکی څوک موجود وي نو د هغه نه به تپوس وکړي که تپوس کوونکی یا معلومات درکوونکی څوک موجود نه وي نو پخپله او په ذهن باندې لږ بوج راولې سوچ به وکړي چې قبله کم طرف ته کیدی شي نو ورخاته طرف ته به وګورې پله دې پر انسان اندازې لګولی شي خو چې کله سوچ دې وکړو بیا د یو طرف ته لمونځ وکړو نو ستا لمونځ وشو برابره خبره ده که هغه قبلې طرف ته وي او که نه وي خو دا سوچ کول تحري کول دا جدوجهد کول چې دی دا ضروري دي ځکه فقهاو یو خبره لیکله چې په صحرا کې ته روان یې قبله په تا باندې مشتبه شوې ده او ته اچانک ودرېږې سوچ ونه کړې پکې او تا لمونځ وکړو نو که هغه لمونځ د قبلې طرف ته هم کړی خو ستا لمونځ نه کېږي که کم ځای کې په تا باندې قبله کې اشتباه راله شک در باندې راغې نو هلته به ته لږ ونته کې تحري ورته فقها وایي دا تحري به کې سوچ به کې او د هغې نه پس به چې دی نو بیا به یو طرف ته مخ کې او لمونځ به وکړي او دا اولنۍ مسله چې کوم ما تاسو ته وویله که په دې کې انسان داسې ودرېږي لاوبالي ته ور باندې ده ته یقین نه دی چې دا قبله ده او که نه ده نو لہذا په دغه صورت کې بیا د انسان لمونځ چې دی نو هغه په شک کې پرېوځي په دغه صورت کې به دی خامخا سوچ کوي بیا الله رب العالمین آیت البر کې به راشي چې د نیکي په حقیقت کې دا نه ده چې انسان مشرق ته مخ کړي یا مغرب ته مخ کړي بلکې حقیقت د نیکۍ دا ده چې په انسان کې اخلاص موجود وي ایمان پکې موجود وي او هغه حقوق الله دی ادا کولی شي او د الله رب العالمین د بندګانو چې کوم حقوق په ده باندې لازم کېږي نو هغه حقوق به دی ادا کوي دغه شان الله رب العالمین دې خبرې ته اشاره کړې ده چې د الله رب العالمین د طرف نه کم حکم راشي په هغې باندې به اعتراض نه کېږي چې کم خلک د الله رب العالمین په احکاماتو باندې اعتراض کوي او په دې وجه باندې چې د عقل هغه احکاماتو ته نه رسي نو دغه خلکو ته الله رب العالمین نسبت د سفهاو کړ دی د بېوقوفانو او د بېوقوفتیا نسبت ورته الله رب العالمین کړ دی چې د الله رب العالمین په حکم باندې د دې په حکمت او په علت او په مصلحت باندې ځان نه پوهه کوي او فوراً چې دی نو اعتراض کوي چې یاره دا ولې داسې چلو شو داسې پکار
و یا داسې پکار وه نو د الله رب العالمین په احکاماتو کې تجاویز او سفارشات چې دی نو هغه نه چلیږي چې خامخا انسان د ځان نه یو تجویز ورکړي چې یاره دا قبله داسې پکار وه داسې نه وه پکار نو د دې نه انسان له پکار دی چې هغه احتیاط وکړي د الله رب العالمین حکم چې درته کله کلیر شي چې یقینا دا د الله رب العالمین حکم دی یا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت دی نو بیا به خپل عقل چې دی نو په هغه ځای کې نه چلولی کېږي البته دا کوشش به انسان کوي چې شعوري طور باندې په یو مسله ځان پوهه کړي چې یاره دا بیت الله شریف قبله ده نو په دې کې حکمت او مصلحتونه څه دي نو هغه حکمتونه او مصلحتونه چې دی نو هغه ستاسو مخې ته ذکر کړی شو قلت ورته ووایه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتحاجوننا فی الله چې آیا تاسو جګړه کوئ زما سره په باره د الله رب العالمین کې یعنی فی حقوق الله د الله رب العالمین په حقونو کې ما سره جګړه کوئ وهو ربنا وربکم حال دار چې الله رب العالمین زمونږ هم رب دی ستاسو هم رب دی ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ دپاره زمونږ اعمال دي او ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي ونحن له مخلصون او موږ د الله رب العالمین ډېر زیات په اخلاص سره بندگی کوونکي یو ام تقولون یا تاسو وایئ دا خبره ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب علیهم الصلاة والسلام والاسباط او د دې اولاد کانو هودن د یهودیانو او نصارا یا نصرانیانو قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتم اعلم آیا تاسو ډېر زیات پوهه یې ام الله یا الله رب العالمین ډېر زیات پوهه دی او عالم دی ومن ازلم او څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه کتم شهادتا چې پټې کو هغه ګواهي عنده چې کوم د ده سره موجود وه من الله د الله رب العالمین نه هغه ګواهي پټه کړه وما الله بغافل نه دی الله رب العالمین په غفلت کې عما د هغه څه نه تعملون چې کوم اعمال تاسو کوئ تلک امة قد خلت دا یوه ډله ده چې تیره شوې ده لها ما کسبت د دیو دپاره هغه څه دي چې کوم دیو کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره هغه څه دي چې کوم تاسو کوئ ولا تسألون عما كانوا يعملون او ستاسو نه به تپوس نه کېږي د هغه اعمالو متعلق چې کوم هغوی کړي دي سیقول السفهاء عن قریب وبه وایي هغه بېوقوفان خلک من الناس د خلکو نه ما ولاهم چې څه شي واړول د مؤمنانو پیغمبر لره عن قبلتهم التي د هغه قبلې نه التي كانوا عليها چې په کومه قبله باندې دیو موجودو نو قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا سوال داسې و چې د دې تفسیر الله رب العالمین بیا مناسب نه دی ګڼلی چې دا ولې الله رب العالمین واړول او ولې وانړول خو الله رب العالمین صرف دومره فرمایل دي چې قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لله المشرق والمغرب د الله رب العالمین دپاره جهت د مشرق دی او جهت د مغرب دی په دې مسله کې به نه پرېوځي چې دا قبله ولې داسې ده ولې داسې نه ده ځکه بندګي هغه د جهتونو نه کېږي بلکې بندګي هغه صرف او صرف د الله رب العالمین کېږي یهدي من یشاء هدایت کې الله رب العالمین چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته لفظ ترجمه ته ګورئ قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتحاجوننا تاسو جګړه کوئ اختلاف کوئ زموږ سره په الله په حقوقو د الله رب العالمین کې وهو ربنا وربکم حال دار چې هغه زموږ رب دی وربکم او ستاسو هم رب دی ولنا اعمالنا زموږ دپاره زموږ اعمال او د هغې نتایج دي ولکم اعمالکم او ستاسو دپاره ستاسو اعمال او د هغې نتایج دي ونحن له مخلصون او موږ خالصتا د الله رب العالمین بندگی کوونکیو او په الله رب العالمین باندې ایمان راوړونکیو ام تقولون یا تاسو وایئ ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب علیهم الصلاة والسلام والاسباط او د دیو اولاد کانو هودن یهودیانو به وي چې دا یهودیانو او نصارا به وي چې دا نصرانیان یعنی عیسایانو قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتم اعلم آیا تاسو ډېر زیات پوهه یئ ام الله یا الله رب العالمین ډېر زیات پوهه دی ومن ازلم څوک دی لوی ظالم ممن د هغه چا نه کتم شهادتا عنده من الله چې د پټه کړه هغه ګواهي چې کوم د ده سره موجود ده د الله رب العالمین نه دی ګواهي پټوي د حق ګواهي نه کوي وما الله
او نه دی الله رب العالمین بغافلین په غفلت کې اما د هغه څه نه تعملون چې کوم دا خلق کوي. تلک امة دا یوه ډله ده قد خلت چې تېره شوې ده لها ما کسبت د دیو دپاره هغه څه دي چې کوم دیو کړي دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره به هغه څه چې کوم تاسو کوئ ولا تسألون ستاسو نه به تپوس نه کېږي عما کانوا یعملون د هغه اعمالو متعلق چې کوم دیو کول. سیقولو عن قریب وبوي السفهاء و بېوقوفان خلق من الناس د خلقونه ما ولاهم چې څه شي واړول دیو لره عن قبلتهم د دیو د قبلې نه التي كانوا عليها چې په کومه قبله دیو موجودو. قلت ورته وایي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام لله المشرق والمغرب د الله رب العالمین دپاره جهت د مشرق دی او جهت د مغرب دی. یهدي من یشاء هدایت کې الله رب العالمین چې چاته وغواړي الى صراط مستقیم نیغې لارې طرف ته. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.